سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو بس له ډېره وخته البته موږ تاسو بیا سره وینو. خبره داسې ده چې ځینې ورځني مصروفیات وي نو له هغو څه وخت نه پیدا کېږي. بیا چې وخت پیدا شي د ویډیو لپاره لا دونه خبره نه وي، وخت پیدا کېږي او د اپلوډ ډېر مشکل وي، ځکه اپلوډ کم از کم 4-5 ساعته وخت غواړي. نو موبایل اپلوډ ته پروت وي، د سړي په کار وي، نو په دې خاطر باندې نو بیا راغلی یم چې وخت یې له خیره سره وینو، به ویډیوګانې به جوړوو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې پوښتنه یې کړې وه، حال احوال یې راسره نیولی و چې څنګه یې د صحت پوښتنه یې کړې وه. نو د هغو څخه یو ځانګړې مننه. نو جمعې ورځ ده، کندهار دی، عینو مینه ده، راځئ نو ګرځو شاوخوا. چې شي دا ذکره هر ځای ګلپوشه موټر وویني به دا وایي د واده موټر دی. او ذکره ته نه یې غوښتې لږ چې واده ته هو مې ورځ ده نو میلهوال بیا زیات دي. اوس اکثره وخت په عینو مینه کې خلک زیات دي، مازدیګر ټیم، خو جمعې ورځ نو بیا خاصه ورځ ده. هر بغل ته چې وګورې یو څوک ناست دي. نو ژمی دی، بس څونه مازدیګر کېږي خلک لمر ته ځان برابروي. تاسو هم د جمعې په ورځ باندې خوند را سره واخلئ او موږ به هم خپله دا ورځ تېره کړو. نو دا خو نو ټولې هغه ساحې دي چې ما بار بار در باندې لیدلې دي، خو بیا هم موږ د جمعې ورځې دغه روټین یې بس دې غټ دروازې ته راسه، شاوخوا چې هغه میلهوال ډېرې پر هغو ساحو باندې موږ ګرځو. نو جامه هم ورځ په ورځ ښایسته کېږي، نامه خدای دې ورسره وي. نو ګورو چې زویا او ذکرا څه اشتها لري. ذکرا څه شی غواړې چې ویې څنګه ولاکه ژوی یو شی خو باید وخورې. دا بیا د حاجي چای دی، چې د حاجي به څنګه چای دی. هم دا نوي ځایونه جوړ شوي دي اکثریت، اوس بلاکونه لویږي. دغه ساحه نو بس هغه بیروبار ساحه ده. ښه موسم هم دی خوندور. دا نو بس دې خوا څه چې نساجي و د دامان ساحه و، دا خوا پر دغه لاره باندې بیا د میلهوال را داخلېږي عینو مینې ته. د خوراک شیان شته؟ خوراک په شیانو کې د څه شي خوښ دی؟ دا هغه د خوراک شیان د دې ډېر خوښ دي. ټوله بس لګیا دي یو شی رانیسي یا یو شی خوري. ښایسته موسم هم دی، یو لږ لږ وریځ شته او لمر دی ورسره. داسې به وګرځېږو، بالا که مې یو شی خوړی یم وبې خورو، که نو اخري کې به بیا یو شی در رانیسم. صحیح ده ذکره؟ ما ته وګوره، خوښه دې ده؟ وایي خود عمومي دروازې ته را لنډ شولو. دلته دا خوراکي مواد اوس نن سبا بیخي ډېر شوي دي. دغه ساحه کې ټول دا خوراکونه دي. نو دغو دوستانو څخه ځانګړې مننه چې په دې دونه وخت کې چې زه نه وم اکثره خلکو میسجان کړي دي. نو بیخي ډېر میسجان په وټساپ راغلي دي. نو اکثرو ته مې جواب ورکړی هم دی او که مې نه وي ورکړی د هغو څخه دلته بخښنه غواړم، ځکه میسجان بیخي ډېر دي نو ټولو ته جواب نه ورکول کېږي. نن سبا دا چایه مایه ډېرې شوي دي. دې راسته بغل کې خلکو ځکه پخوا به هغه بغل ته کښېنستله، اوس دې خوا ته ځکه راوښتي دي چې دې خوا ته لمر دی، نو د لمر په خاطر دې خوا ته راوښتي دي او په دوبي بیا بېرته هغه بل طرف ته کښېني. چیرې ودرېږم ذکره؟ چی شي در واخلم د خوراک شي؟ چای غواړې؟ دغه چای دی فیلټر چای نه یې غواړې؟
هغه مایع یې رقمه شی نه دی دا غواړې دا پاوا کېږي چې دا غواړې دغه نو غواړم چې دغسې بېرته راوګرځم نو اذان مو وسو د مازدیګر مالانو چې دا مازې لمر ولویږي یخ کېږي ډېر بیروبار هم دی نو ډېر احتیاط باید وشي بالخصوص د موټرسایکلانو والا سره اوس نو بس پر موږ باندې لمر سیده سو نو ګورو چې چیرې کښېنو او ذکرا او زویا چې خوري داسې وختي موږ ناوخته فکر کوم نن ډوډۍ وخوړل نو زه خپله تر اوسه پورې موړ یم بیخي موړ یم هېڅ شي ته مې هوا نه کېږي بغیر له چایو چې یو ګیلاس شنې ترخې چای یې بیا ښه خوند کوي د هغه لاره چې ده بس نو بېرته موږ داسې راوګرځېدلو د هغه دی نوم یې نیسي او وتونکې لاره ده یعنې چې څوک وځي پر دغه لار باندې وځي نو اوس بجې 4 بجې دي تر اوسه پورې وختي ده یو ګړی بعد نو بس دلته د ماښام د لمانځه وخت داسې بیروبار جوړ شي بس لاره نه کېږي چې په دغو ساحو کې یو ځای کښېنو داسې به مخته ولاړ شو دې خواته به راوګرځېږو دا ته وایي د باغ په واره نو پر دې باندې شاوخوا د خوراک ریړیانې هم ډېرې دي زه اکثره وخت چې ماښام راووځم دلته یا سوپ ته راځم یا دې خوا وینې بس دلته ټوله ده اچار ګوشت بریاني ده که څه شته ناولده ناولده نوماندې شي ما غوښتل چې دلته یو ځای د لمر ته کښېنم په دغه ساحه کې دلته به یې وارې تاسو صحیح ده ذکره مخته به یو ځای ودرېږو بالا به تاسو دلته ودرېدلو راځئ راتاسئ مالدی به یو ګړی دلته بازۍ وکړي د لمر ته په دې ساحه کې داسې ورته وګورئ هوا هم ډېره خوندوره ده ډېره ښایسته هوا ده بس د لمره څه خوند واخلئ هغه ده راواخلئ او تی به تر هغو لې بازۍ راته وکړئ صحیح ده زویه مالا به بیا ولاړ شو دغسې وې که ځه نو داسې ولاړسه زه به درته ګورم ځه نو ما لمونځ وکئ دوی بازۍ کوي نو ښه ښایسته هوا ده دا وخت تر څو چې لمر وي نو چې لمر ولویږي بالا بیا هوا هم یخه شي دا ځای دې خوښ دی چیش در رانیسم اوس دوه چیشان یو چپس یو خندان یو هغه چیلی او دغه چیله مټر والا چیلی او ګلان والا چیلی ویخم شو نو حرکت مو وکړ لمر هم پر دغه ساحه دی وینې ځینې خلک دا وخت راشي دې خوا څه اوس هم بیروبار نه دی کم شوی څه کوي شاید دونه پورته که زوی مړي او د موټرانو ځینې ویډیوګانې څه وخت له مخه ما کړې ولې نو د موټرانو په اړه باندې هم بیخي ډېر میسجان په وټساپ کې راغلي دي نو چې ځینې مې کتله هغه مې وکتله خو نور مې تر وس تېره سوله نو که په راتلونکي ورځو کې د خیره سره وخت پیدا سو نو ویش ته به ولاړ سو بولدک ولسوالۍ ته نو د نوي موټرانو قیمتونه به هم درکړم د هر موټر قیمت خو نو نه کېږي ځینې خلک یو موټر فرمایش لري ځینې بل لري خو داسې په عمومي کې به هغه اوضاع در وښیم چې موټران ګران سوي دي ارزانه سوي دي څنګه حساب دی نو که وخت پیدا سو له خیره سره ویش ته به ځو تاسو بس په تمه واوسئ چې چا هم غوښتنه کړې ده د موټرانو د ویډیوګانو د نرخو نو د لو ولې پر غاړه باندې راغلمه بېرته غواړم چې دغسې اول عینومین ته ولاړ سم
شیان مې تر اوسه نه دي ورانیولي په تمه تمه مې ذکرا پاته کړې ده ذکرا بیا دونه انتظار هم نشي کولی هغه یو څه خړنه د لمر ویني چې بس په لوېدو دی نو دې خوا ته راواوښتلمه بیخي داسې تاریکه شوله ځکه لمر پټ شو او دا بیا د قدم وهلو لپاره دا ډېر ښایسته مسیر دی چې کله کله مو هم قدم وهلو ته راوځم بس پر دغه مسیر باندې قدم وهم صحیح ده راوایه کومه ده دې خوا ته راسه دغه کومه دغه ښه دغه چې شیشه راواخیستل ذکرا بس ذکرا چې جنجال ونه کړي خوند نه ورکوي درځئ دا شیشان ټینګ نیولي دي وینې شیان دې ټینګ نیولي دي اوه بس نو موږ هم د خیره سره کور ته راورسېدلو نو ماښام دی بالا د ماښام د لمانځه لپاره اذان کېږي نو بیا به بیا سره وینو له خیره سره نو تر بیا ښه وخت د الله په امان